السلام علیکم. دې ویډیو کې به هم موږ روزمره کارېدونکې جملې وایو. د سلو جملو دویمه برخه ده. لومړۍ برخه موږ اپلوډ کړې دی، دوهمه ده. نو ویډیو تر اخره وګورئ. We don't have much time. We don't have much time. موږ ډیر وخت نه لرو. موږ سره یعنې ډیر وخت نشته. Much time ډیر وخت. I was confused. I was confused. زه ګنګس وم. confused کله چې ته ګنګه سي یا وار پار درنه خطا نه پوهېږي څه وکړم نو موږ confused استعمالوو شو. او که چېرته داسې وي I am confused نو ویلی شي زه ګنګس یم. during the last week. during the last week د تیرې اونۍ په جریان کې یعنې تیرې هفتې په جریان کې تیرې اونۍ. if you prefer this. if you prefer this که ته دا غوره ګڼې که چیرته ته داسې خوښه ګڼې یا داسې دغه ګڼې غوره ګڼې. if you want this one. if you want this one که ته دا غواړې. if مونږه دې دپاره استعمالو چې کله مونږ وایو که چیرته که نو if you want this one که ته دا یو غواړې. without thinking properly. without thinking properly پرته له سم فکر پرته له دقیق فکر بغیر د سم سوچ نه. everyone understands. everyone understands هر څوک پوهیږي. I had an argument with him. I had an argument with him. ما له هغه سره شخړه وکړه. argument یعنی بحث کول، شخړه راتلل. before seeing him د هغه له لیدلو وروسته یعنی د هغه د لیدلو نه مخکې. we had an argument. موږ بحث وکړو، موږ شخړه وکړه، موږ گفتگو یعنی خبرې اترې راغلې، بحث هم راغلی. we had an argument. I don't want an argument. I don't want an argument. زه شخړه نه غواړم یا ته کله وایې زه در سره بحث کول نه غواړم نو موږ دا استعمالولی شو. I don't want an argument. I came to know. I came to know. زه خبر شوم. کله چې ته خبر شې یو چاته ورشې د یو څه باره کې ته ورته I came to know د خبر نه مخکې موږ دا جمله استعمالولی شو. I came to know چې داسې داسې کار شوی. زه خبر شوم یعنې داسې شوي دي. I finally realized. I finally realized زه بالا آخره پوه شوم. زه آخره موږ ساده الفاظو کې وایو آخر هم پوه شوم بیا. نو I finally realized. I realized my mistake. I realized my mistake. ما خپله تېروتنه درک کړه. ما خپله غلطي درک کړه. یعنې خپله غلطۍ باندې زه پوه شوم چې دا زما غلطي وه. Before we start. Before we start مخکې له دې چې شروع وکړو. Be here with us. Be here with us دلته موږ سره اوسه. I just want to say. I just want to say زه صرف دا ویل غواړم. I'm in a hurry. I'm in a hurry. زه په بیړه کې یم، زه په منډه یم، زه په عجله کې یم. You might remember. You might remember. شاید په یاد وي درته. زیاتره خبرو کې موږ وایو داسې چې کیدای شي تاته په یاد وي. You might remember. Your time is running out. Your time is running out. ستا وخت په ختمېدو دی. Get to the point. Get to the point د مطلب خبره کوه یعنی مقصد خبره کوه، main point خبره کوه. It's clear to everyone. It's clear to everyone. دا هر چاته روښانه ده، ظاهره ده. دا هر چاته ظاهره ده. It's clear to everyone یعنی هر چاته ښکاره ده. The doctor spoke to him. The doctor spoke to him. ډاکټر له هغه سره خبرې وکړې. The doctor spoke to him. The doctor asked him. The doctor asked him. ډاکټر له هغه وپوښتل یعنې د ډاکټر د هغه نه پوښتنه وکړه. We will miss the chance.
We will miss the chance. موږ به چانس miss کړو. چانس به له لاسه ورکړو. She was so nervous. She was so nervous. هغه ډیره وارخطا وه. Nervous وه وارخطا وه. He seemed worried. He seemed worried. هغه اندېښمن ښکارېده. تشویش کې ښکارېده. He seems worried. هغه اندېښمن ښکاري. تشویش کې ښکاري. دې دواړو کې صرف متفاوت دی چې یو موږ تیر باره کې خبره کوو یو فعلن باره کې خبره کوو. With my friend. With my friend زما د ملګري سره. With a friend of yours. With a friend of yours ستا د یو ملګري سره. Start learning today. Start learning today. نن زده کړه پیل کړه. نن زده کول شروع کا. Don't wait. Start today. Don't wait. Start today. انتظار مه کوه. نن پیل وکړه. یا نن شروع کا. Make a start today. Make a start today. نن شروع وکړه. زیاتره وخت موږ وایو نن دې پیل وکړه. نن دې شروع واخله. نو make a start today. یا چاته یو کار ورسپارې ته ورته بس نن نه شروع وکړه کار باندې. Make a start today. Be confident in yourself. Be confident in yourself. یا have confidence on yourself. په ځان باور اوسه. باوري اوسه. په ځان اعتبار ولره. باوري اوسه. Confident اوسه. Keep yourself calm. Keep yourself calm. ځان آرام وساته. خاموشه. خاموشه نه خو یعنی آرام. Always be thankful. Always be thankful. تل شکرګزار اوسه. Learn to be thankful. شکر کول زده کړه. Don't stress too much. Don't stress too much. ډیر تشویش مه کوه. ډیر stress مه کوه. Practice every day. Practice every day. هر ورځ تمرین وکړه. Practice وکړه. تمرین وکړه. Don't skip practice. تمرین مه پرېږده. Practice مه پرېږده. Trust is important. Trust is important. باور مهم دی. اعتبار مهم دی. Without trust, nothing works. Without trust, nothing works. بل باور هیڅ کار نه کیږي. بې د اعتبار نه هیڅ یو شی یعنی کار سر نه کیږي. Have a happy life. Have a happy life. خوشاله ژوند ولري. Enjoy your life. Enjoy your life. خپل ژوند څخه خوند واخله. Day by day. Day by day. ورځ په ورځ. Little by little every day. Little by little every day. هر ورځ لږ لږ. With each passing day. With each passing day. د هرې تیریدونکي ورځ سره. د هرې پاس کېدونکو ورځو سره. I am getting better. I am getting better. زه ښه کېږم یا زه په ښه کېدو کې یم. Or last one. I am recovering. I am recovering. زه ښه کېږم. دلته recovering معنی چې کله ته مریض یې نو ته یو چاته ویلی شي I am recovering یعنی زه د مریضتیا د لحاظ نه په ریکور کېدو کې یم. ښه کېدو کې یم. دا ورو د نن ورځې جملې.